الحمدلله والشکر لله. مونږ جماعتونه هم جوړو، مونږ تبلیغي مرکزونه هم جوړو، مونږ د دین مدرسې هم جوړو، مونږ د ختم نبوت دفتر هم جوړو، مونږ د ختم نبوت اجتماعات هم کوو او فخر او په ویاړ سره دا وایو چې نن د امت د کونډو سرونو ته کو چا لوپټې ورپسر کړي دي. الحمدلله دا دغه علما دي. صرف د بنیر په خاوره باندې دا وخت د 180 کورونو تعمیر دا زمونږ روان دی د کونډو دپاره او د یتیمانانو دپاره. دا اسلام دی. مونږه الحمدلله دا خدمت هم کوو، مونږ دغه خدمت هم کوو. ته وایې یتیمانانو سره ښېګړه، د یتیم په ښېګړه کې ما عالم لیدلی دی، د یتیم په ښېګړه کې ما تبلیغي لیدلی دی، د یتیم په ښېګړه کې ما هغه ځوان لیدلی دی د چا په لاس کې چې نن لوړ دی او د ختم نبوت په دې جلسه پهردارۍ ته ولاړ دی. نن زمونږ او ستاسو په ځوان کل باندې دا محنت شروع دی. سبا له به ورته وایي چې زکات خو پاکوالي ته ویلی کېږي، مخ صفا کا او زکات باندې عمل راغی، بس خبره خلاصه شوله. بله ورځ به ورته وایي چې روژه خو نفس امساک ته ویلی کېږي، لږ ساعت لپاره خوله بنده کا، ستا روژه وشوله. او کتب علیکم الصیام باندې عمل راغی، خبره خلاصه شوله. ولله علی الناس حج البیت دا خو په معنا د مطلق ارادې سره راځي. بس هسې په دې زړه کې یو اراده وکوه دا کباب خورمه، بس تا چې کوم دی نو حج ادا شو. دا په شریعت پورې مذاق دی، دا په شریعت پورې په هغې پورې تمسخر دی. مسجد څوک جوړوي دوی به ورته وایي الله ته د کور د جوړولو څه ضرورت دی، الله ته ستا د سجدو څه ضرورت دی. راشه الله رب العالمین هغه خو الله الصمد دی. الله رب العالمین خو چاته محتاج نه دی، د الله مخلوق محتاج دی چې دلته الله له کور جوړې، روپۍ پکې خرچ کې، مدرسه جوړې، روپۍ پکې خرچ کې، تبلیغي مرکز جوړې، پیسې پکې خرچ کې، د ختم نبوت دفتر جوړې، پیسې پکې خرچ کې. نو د دې په ځای باندې خواته کونډه پاتې کېږي، دې کونډې له کور ولې نه جوړې؟ دلته یتیم پاتې کېږي، د هغه د خوراک او د څښاک انتظام ولې نه کوې؟ او چې کله ته د قربانۍ په ایامو کې څاروی اخلې نو دی به تا ته وایي وایي ته څاروی د څه دپاره اخلې؟ خواته دلته غریب دی، د وړو ضرورت دی ورته، او ته ورله غوښه لیږي، بل دی د پیزار ضرورت دی ورته، او ته ورله غوښه لیږي. دا سطحي اعتراضات د اسلام په اصطلاحاتو باندې دا روان دي. او حال دا دی دغه خلق دا مونږ نه د کونډو په خیر خواهۍ کې لیدلی دی